د چارسدې ايډيشنل ډپټي کمشنره ثانيه صافي وايي د پولیو وایرس مخنیوي لپاره د خلکو مرسته انکاریانو شمیره راکمول ضروری ده. وايي د پولیو په ضد منفي پروپيګنډو ترڅنګ بغير د وجه خلک د پولیو قطرو څخه انکار کوي. خو د تیر وختونو په پرتله دغه کچه ډېره کم شوې ده. په راتلونکي 28 اکتوبر به د خیبر پختونخوا په پیښور، مردان او ډي خان ډیویژنو کې خصوصي پولیو مهم چلولې شي. د پولیو د مخنیوي ادارې وینا تر مخه د پولیو وایرس لپاره د سیمې زیات خطرناک بلل شوې دي. د ضلع چارسدې ايډيشنل ډپټي کمشنره ثانيه صافي وايي په سیمه کې پولیو کمپاین نور ښه کولو لپاره په بیلابیلو ځایونو کې د خلکو پوهې لپاره غونډې چلولې دي. وايي هم دغه وجه ده چې په ټوله صوبه کې دغه ضلع غوره کارکردګي ښودلې ده او د انکاري خلکو شمیره ډېره راکمه کړې ده. نو په ټاپ باندې کې 400 ډسټریکټ راغلو. موږ ریفیوزل حواله سره موږ ډیر زیات پوره ایز ا ټیم موږ تلیو لوور لیول نه والا تر هایر لیول پورې ډي سي صاحب چې کوم دی هغه هم په خپل په فیلډ کې وو چې څونه د خلکو غلط مفروضات دي د پولیو باره کې، چاهے هغه ریلیجیس مفروضات دي، چاهے هغه پولیټیکل دي، چاهے هغه د خلکو چې کوم من غلط مفروضات دي، هغه حواله سره موږ ټول خلک چې دي هغه اویر کړي وو. خیبر پختونخوا کې د تیر شوي پولیو کمپاین په وخت 4.2 میلیونه ماشومان د پولیو ضد څاڅکو هدف وو چې پکې 99% ماشومان ویکسین شوي دي. همدغه رنګ په ضلع چارسده کې د 15 کالو نه کم عمر ماشومانو شمیره 2,92,000 وه چې پکې صرف 252 انکاري خلک پاتې شوي دي. ايډيشنل ډپټي کمشنره ثانيه صافي وايي د یوې زنانه په حیث د پولیو کمپاین په وخت کورونو ته ځي او د پولیو قطرو په هکله د انکاري زنانو منفي فکرونه لري کوي. ایز ا مدر هغوی ډیر کیر کوي د خپل ماشومانو. مس انډرسټینډینګز پیلاو شوي چې پولیو اسنه ماشوم باندې سي چلو شي او زیاده تر بیا چې کم الکان دي نو په هغوی باندې دوی لږ ډیر زیات احتیاط کوي چې زما یو زوی دی یا 2 زامن مې دي. نو دې حوالې سره ډیر مس انډرسټینډینګز دي. نو زیاده تر چونکې ماته لږ د میډیکل فیلډ ولا ایکسپیرینس هم دی نو هغوی به چې میډیکل ایشو بیانوله نو هغه به هم ورته بیا ما بیان کړله هغه فیمیل ته. نو هغې په وجه هم زما لکه ما بیا ډیر زیات ریفیوزل کوریج هغې سره کړو. ثانيه صافي زیاتوي راتلونکي پولیو کمپاین لپاره په سکولونو، کالجونو او عام ځایونو کې د خلکو پوهې لپاره تربیتي غونډې رابللو پلان تیار کړي چې د پولیو قطرو په هکله عام ولس کې شعور پیدا کړي. هغه وايي باید هر مور پلار د راتلونکي پولیو مهم کې خپل ماشومان د وایرس په ضد ویکسین کړي چې نه یوازې هغوی د تلمري معذورتیا څخه بچ کړي بلکې د پاکستان نه هم پولیو وایرس پاک شي. شاهين افريدي، وایس اف امریکا، ډېره.